د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله ده رګ روغ او د ژوند پر چارو به برلاسی یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې له یو بل نوي نول مورې ته مې زړه کې چې ښاغلي ډاکټر صاحب صفي الله سیري لیکلی دی. یو دردونکی ناول دی چې په هره جمله کې یو حقیقي درد پروت دی. راځئ تاسې رابولم د دې ناول لومړۍ برخې ته. و کلن وم پوهېدم چې پر موږ څومره سخته وه. پلار مې هم د اعصابو تکلیف درلودو. یو خو د مهاجرت سختې شېبې وې چې د مجاهدینو او طالبانو په حکومت کې په موږ راغلې وې، چې له امله یې پاکستان ته مهاجر شو، چې مادي او اجتماعي تلفات یې هم راواړول. په هغو ورځو کې ډېرې لوږې او تندې سره مخ وو. خبر شو چې د مهاجرینو لپاره راشن کارت جوړیږي. په دغه کارت سره خلکو ته خوراکي مواد، د سرپناه لپاره خیمې او د اوبو په ټانکیو کې پوډري شیدې هم ورکول کېدې. خو مشکل دا و چې کله به وه او کله نه. کور کې د پخلي لپاره څه نه وه پرته له لږو غوړو او یو څه رومیانو. خو مور چېرته خپل اولاد وږی لیدلی شي. مور جانې مې رومیان په غوړیو کې سره کړل او د ښوروا لپاره یې لږې اوبه هم ور واچولې. کور کې سړې ډوډۍ په دسترخوان کې تاوې کړې پرتې وې. ډوډۍ یې ښوروا کې ور ماته کړه او موږ په شوق سره ماتې شوې ډوډۍ ته کېناستو. ومو خوړله، خو له بده مرغه پلار مو سړه ډوډۍ نه خوښوله. د غرمې به یې ګرمه او سهار به یې غوړیو کې سره شوې ډوډۍ خوړله. مور مې په کاسه کې ورته ماته کړې سړه ډوډۍ یوړه او مخې ته یې ور کېښوده. په وېرېدلي غږ یې وویل: د ارمان پلاره، واخله ډوډۍ وخوره. د هغه په تندي ګونځې ښکاره شوې. ویې ویل: دا څه دي؟ مور مو وویل: خیر دی، ګوزاره وکه، کور کې نور څه نه وو، همدا مې تیار کړل. پلار مې ورته رډې رډې وکتلې او کاسه یې مخ ته ور خوشې کړله. ور پورته شو، څوکان او څپېړې یې ور باندې شروع کړې. د پلار په لاسو کې لکه د ټال ونې ختم او هغه لکه د خښتې په ځمکه راوویشتم. مور جانې مې آخ کړل. ژر یې په غېږ کې ونیولم. پلار ته مې په خیر وشو. د خدای له قهره ووېرېږه، دا خو ماشوم دی، د ده څه ګناه ده؟ دا خو په هېڅ نه دی خبر. د پلار له خولې مې لاړې باد شوې. دا ماشوم دی، ته خو نه یې که نه؟ نور څه نه وه چې تیاره کړي دې وای؟ مور مې په مایوسه غږ وویل: ته خو څه راوړه، زه به یې درته تیار کړم. له پلاره نه مې هوش تللی و. یو ځل بیا یې پرې ګوزارونه شروع کړل. مور مو ژړل، داسې ژړا یې کوله لکه دننه پښتۍ چې پرې ماتې کړې وي. ور نږدې شوم. خیر دی، مه ژړه. پلار ته مې وکتل، اوس هم په غوسه ول. ډېرې وېرې مشر ورور پسې لاړم او بېرته ورسره یو ځای راغلم. ومې لیده چې پلار مې مور پسې چاړه اخیستې وه او 2 ځله یې پرې پر سر وهلې وه. مور مې بې هوشه شوې وه. چیغه مې کړه: مورې! مشر ورور مې په اوترۍ داسې اوتر چې لاره ترې خطا وه د پلار څنګ ته ورغی او د هغه لاس یې ونیوه. وا ظالمه، له خدایه ووېرېږه، دا تا څه وکړل؟ آخر ولې؟
هغه ته هم په غوسه شو او د اوبو په ډک منګي یې راسن په اوږه وویشت. هغه هم ټپي شو، سر یې هم ورسره ولګېد. د وینو دارو په لیدو زه هم بېهوشه شوم. شېبه وروسته چې په هوښ شوم نو مې لیدل چې مشر ورور مې تره پسې د هغه دوکان ته تللی و. ګاونډیان هم خبر شوي وو، نو ځکه خو ترې ټول چاپېر وو. مور مې بېهوشه پرته وه او ښځې ترې راتاوې وې. پرله پسې 2 ساعته په حویلۍ کې پرته وه، نه ډاکټر او نه هم څوک داسې همدرد و چې موږ سره یې مرسته کړې وای. کله مې چې ورور له تره سره راغی نو یو څو تنه ګاونډیان هم ورسره شو، بیا یې روغتون ته یوړه. کله چې روغتون نه راغلل نو مور مو تر څو ورځو پورې خبرې نه شوی کولی. پوښتنې ته به یې هره ورځ ګاونډیان راتلل. الله تعالی دې ورسره ښه وکړي، خیر چیرې چې وي ښاد او آباد دې وي. یو څو ورځې دوامداره به یې ورته کورنۍ دوايانې هم راوړلې، ځینې قیمتي دوايانې چې ډېرې ضروري به وي، خو د پیسو له وجې به مو نشول کولی چې ویې خلو. نو پر ځای به مو همدا کورنۍ دوايانې ورکولې. نه نیکه مرغه ورځ تر بلې به یې زخمونه ورو ورو ښه کېدل. اخ مورې، اخ څومره سختې تا د خپل اولاد د روزنې لپاره تېرې کړې. که تا مې پلوي نه وای کړی نو ته به ولې داسې زخمي په بستره پرته وې. د مشر ورور ټپ مې هم ښه شوی و. هغه لاړ کار ته تر څو د کور د مادیاتو غم وخوري. له ما نه مشر عاقب نومېده، د هغه نه مشر حمید او زموږ د ټولو مشر ورور ارمان نومېده چې د 14 کالو تنکی ځوان و. حمید او عاقب به په شب قدر ډېرۍ کې زما له تره سره کار کوه. دوی ته به یې په اونۍ کې کله 10 او کله 20 کالدارې ورکولې. ارمان ښکلی ځوان و، د مخ شغلو به یې د خلکو په زړونو کې لارې جوړولې. هغه هم له یو نانوایي والا سره شاګرد و، هغه ته به یې د ورځې 20 کالدارې ورکولې. حمید او عاقب د دې پیښې نه خبر و، ځکه چې نه موبایل و او نه هم چا ورته خبر لېږلی شوه چې په کورنۍ مو څه تېر شوي دي. د حمید یوه ترخه خاطره په درته ووایم. د چې که کار ته ملا وتړله، لامل یې زما دوکاندار تره و. مور مو په پښو کې څپلکې نه درلودې. له دوکانداره کاکا نه یې غوښتنه وکړه: لیور جانه پښې یبلې یمه، یو جوړ څپلکې راته راوړه چې خدای جل جلاله پیسې راکړلې دره به یې کړو. کاکا مې ورته وویل: نه یې شم راوړلی. لیونی ورور به مې راباندې شک وکړي او راته وایي به چې ورېندارې سره دې اړیکه لري. مور مو په خوله لاس کېښود، له سترګو یې بېواره اوښکې روانې شوې. حمید وویل: مورې هیله کوم مه ژاړه، ډېر ژر به درته څپلکې واخلم، خو پام مورې نور چاته لاس ونه نیسې. حمید له کاکا نه زیات خفه شو. ویل یې ورته: ته خو زموږ د پلار پر ځای وې، اخر ولې کاکا؟ سر یې ښکته نیولی و، هېڅ یې نه ویل. له همدې وجې وړو ګلالیو ماشومانو له سلطان اکا سره په پټي کې د خښتو جوړول شروع کړل. یوه اونۍ تېره شوه، په 2مه اونۍ هغوی خواشینې سره ناست و. حمید ته مور ور یادېده، د هغې لوڅې پښې ور یادېدې چې څپلکې یې نه درلودې. هغه عاقب ته وویل: ژر دې دا 3مه اونۍ هم پوره شي چې مور ته مو څپلکې واخلو. لږه شېبه وروسته د حمید مخې ته یو هلک راغی چې ګوري ورته په لاس کې یو جوړ څپلکې نیولې. غوښتل یې خرڅ یې کړي. حمید فکر وکړ چې څپلکې خو به قیمتي وي، یا په 20 کالدارو به یې راکړي. عاقب سره هم نورې پیسې نشته چې د هغه څخه یې واخلم. حمید فکري شو. عاقب ته یې وویل: پوښتنه به ترې وکړم، شاید ارزانه یې راکړي. هلک ته وویل: قیمت یې څو دی؟
هلک وویل 5 روپۍ. حمید په بې صبرۍ ژر 5 روپۍ ورکړلې او څپلکې یې ترې واخیستې. بیا یې په پلاستیک کې تاو کړلې او په خاورو کې یې ښخې کړې. وېرېده چې کانې یې ترې وانخلي. کله چې 3 اونۍ پوره شوې حمید عاقب ته وویل لاړ شه له خاورو نه ښخې شوې څپلکې راوباسه. هغه لاړ او له هغه ځای یې راوویستې. دواړه په خوشحالۍ سره کور ته روان شول. کله چې ورسېدل حمید له وره نارې کړلې مورې وا مورې چیرې یې؟ څپلکې مې درته راوړې. مور مو په وارخطایۍ سره راغله او هغوی یې سینې پورې ونیول او ښکل یې کړل. حمید وویل څپلکې در واخله مورې. مور مو هغه ته په ډکو سترګو کتل. څپلکې په پښو کړې او لاسونه یې رب العزت ته لپه کړل. په دعا شوه یا الله ته مې زامن تل له ما سره ولري. حمید ترې پوښتنه وکړه مورې ارمان لالا مې چیرته دی؟ ګرانو لیدونکو دا به مورې ته مې زړه کې د ناول لومړۍ برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په سپېڅلي او مهربانه رب سپارم. لوی الله مو مل شه.